څه کې لکه چېرته روانې بیا چېرته دې مخه کړې ده د ځان نه دې واګیر جوړ کړی دی بس په کور کې نه کښېنې خو بس صرف ګرځئ چېرته روانې بیا دا خو د حاجي دا سالن راکوي ګاونډ کرے ورکا ولې ګاونډ کره څه چل دی سالن وړي نو روژه ده نو خبره نه ده سالن به وړي ولې روژه ده نو وړي او نه دي پخ کړي دا زمونږ دی سالن ته دا ګاونډیان ناستې دي مړه ته دې خوا راکړه دې خوا یو مې دا مازغه د سهار نه کار نه کوي انسانیت مړه ځان نه سخي ارسلا خان جوړ کړی دی دا اور تقسیمول کوي دي ګرانې ګرانې ته ګوره زمونږ پیړه وچاودو په 3000 روپۍ بوجۍ راوړو کور ته او دلته دا یاران په ګاونډ کې تقسیموي ته به وایې زه علاکو خان یم لکه علاکو خان نه ده ته ستاسو مسله درو زما خبر مطلب دا و چې دا الک تیرا ګیر کړی روزې زبرګه میاشته ماشومان مو وخا دي کړي غټه ما څه کار نه کوي نو ته څه چل کو څه چل د کړی څه دا ورو د است سید د خیبر نه دی پتا کړی ورور دا سالن تقسیم وي دا درې مور دی ډبو یو دی خلکو له سالن ورکی نو ولې ورور زما کارخانه چلیږي زما د بادام رغونه چلیږي د خوشیشیا د خوشیشیا پهلوان وایا پهلوان دا روزه ده او په دې روزه کې چې چاله یو قجورم ورکړه خدای شته کې چاله ورکم الکه ته ماته سبلې ولې مال څوک نه راکوي نو زه څنګه ورکم چاله الکه تعالی بیا څوک درکې ته به خلکو سره ځان سمې یو کس به دغلته سین ته دانګي نو ته به دانګي نه ته به خپل لین باندې ځي خپل تور طریقه باندې بځي ګوره پهلوانه ګاونډي چې د نارو د شو ورځ په قیامت په الله ستانه تپوس کوي چې ته وې ستاله ما دونه مال درکړو دومره دولت مې درکړو دومره هر څه مې درکړو او ستانه ګاونډي نارو د شو ولې بالکل نو لہذا دا رمضان دی د رمضان نه علاوه بم کم دی ګاونډي له سالن لګي ګاونډي سره خپل مرسته کوي مینه محبت دې څه سیوا کوي حاضر ټیک شروع کې روکي ډېر نصیحتونه راته مه کوه او د نصیحتونو نه مېړه څښه دي یا لکه داسې کار وکړه ورشه دا ګاونډیان له ورکړه او د دې ملګري دا خبره ټیک ته به د روژه کې چې کوم دی ډېر لاس اخلاص پکار وي دا مونږ خو غر کېدو سیټ ته روان یو او رزق دې مونږ له به خدای راکوي مړه دا واله چا دا ورسره په جب کې خرچه واچوه ځه او ستا مخوکه د چینجي په شان ده زه ورته روټۍ واله تقسیم کړه جي ښه روکیه ته څنګه یار روژه کې مازغه بالکل کار نه کوي نسوار نه لکه چې کور کې پلار نه بالکل مازغه مې کار نه کوي جي او زه چې ورځو ټیم لږ پاتې بس راته که نه 1,000 روپۍ مال هم راکړه لکه خرچې نو بیا سخي ارسلا خان یم که نه نو بیا سخي ارسلا خان یم دا ولې د خوشي شیانو ستاسو د لاسه غرق شوم راځئ